السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. Welcome to all. زر عربي انګلیسي جملې په پښتو ژبه. پهلو كيف حالك؟ كيف حالك معنا پښتو کې څنګه یې؟ څنګه یې؟ كيف حالك. English how are you? How are you? In English how are you? In Pashto we say څنګه یې. څنګه یې. In Arabic كيف حالك؟ كيف حالك. دویم صدقني. صدقني. صدقني معنا باور وکا. باور وکا. صدقني. English believe me. Believe me. Believe me. Believe me in Pashto we say باور وکا. باور وکا. In Arabic we say صدقني. صدقني. دریم نمبر اتصل بي. اتصل ندا اتصل. اتصل. اتصل بي لاحقا. اتصل بي لاحقا. ماتا بيرتا زنگ وها يا ماتا جر زنگ وها. اتصل بي لاحقا ماتا بيرتا زنگ وها يا جر ماتا زنگ وها. انگلش کی call me back. Call me back. Call me back. In Pashto we say ماتا بيرتا زنگ وها يا رأوها. In Arabic we say اتصل بي لاحقا. خبل ثلورم اتصل بي في أي وقت. اتصل بي في أي وقت. هر وقت ما تذنگ روها يا هر وقت ما تذنگ روها هم دسي امر دو. اتصل بي في أي وقت. In English call me anytime. Call me anytime. In Pashto we say هر وقت ما تذنگ روها. هر وقت ما تذنگ روها. In Arabic we say اتصل بي في أي وقت. اتصل بي في أي وقت. هبينذما في أقرب وقت ممكن. في أقرب وقت ممكن. هر ثمرة جر إمكان ولري. هر ثمرة جر إمكان ولري. In English we say as soon as possible. As soon as possible. In Pashto we say هر ثمرة جر إمكان ولري. هر ثمرة جر إمكان ولري. In Arabic we say في أقرب وقت ممكن. في أقرب وقت ممكن. Number 6 شباقم نمبر اعمل لي معروفا. اعمل لي معروفا. اعمل لي معروفا. ما سره یو احسان وکړه. اعمل لي معروفا ما سره یو احسان وکړه. In English do me a favor. Do me a favor. In Pashto we say ما سره یو احسان وکړه. یو ښېګڼه وکړه. ما سره یو ښېګڼه وکړه. In Arabic we say اعمل لي معروفا. اعمل لي معروفا. Okay, next one 7 ساعدني. ساعدني. پښتو ما سره مرسته وکړه. ساعدني ما سره مرسته وکړه. In English we say give me a hand. Give me a hand. Give me a hand. ما سره مرسته وکړه. In Pashto we say ما سره مرسته وکړه. In Arabic we say ساعدني. ساعدني. number 8 اتم نمبر أنا لا أفهم. أنا لا أفهم ذا نپوهیږم. أنا لا أفهم ذا نپوهیږم. I do not understand. I do not understand. In Pashto we say ذا نپوهیږم. ذا نپوهیږم. In Arabic we say أنا لا أفهم. أنا لا أفهم. نهم thank you very much. In Arabic we say شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك ډیره مننه له تا څخه. In Pashto we say ډیره مننه له تا څخه. In Arabic we say شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. Thank you very much. Thank you very much. number 10 the last one آخری ما هو رقم هاتفك. ما هو رقم هاتفك. ستا د ټلیفون شمیره څه ده؟ ستا د ټلیفون شمیره څه ده؟ ما هو رقم هاتفك. In English we say what's your phone number. What's your phone number. ستا د ټلیفون شمیره څه ده؟ ما هو رقم هاتفك. Part 2 دویمه برخه ښه پیلو. 11
لا أقصد ذلك عربي لا أقصد ذلك لا أقصد ذلك مطلب زما دا مطلب ندی زما دا مطلب ندی لا أقصد ذلك انگلش کی I do not mean it I do not mean it زما مطلب دا ندی in Pashto we say I do not mean it in Pashto we say زما مطلب دا ندی in Arabic لا أقصد ذلك لا أقصد ذلك بل دویم أنا آسف أنا آسف معنا زه بخنه غواړم أنا آسف زه بخنه غواړم انګلیش کې موږ وایو I'm sorry I am sorry in Pashto we say to I'm sorry زه بخنه غواړم زه بخنه غواړم in Arabic we say أنا آسف أنا آسف I'm sorry زه بخنه غواړم دریم third one أعتذر أعتذر معنا زه درته عذر کوم یا زه بخنه غواړم عیني أعتذر بخنه غواړم یا عذر درته کوم زه بخنه غواړم أعتذر I apologize I apologize I apologize زه بخنه غواړم in Pashto we say to I apologize in I apologize زه بخنه غواړم in Arabic we say أعتذر أعتذر okay څوارلسم 14 أوافق أوافق زه موافق یم یا زه همغږی یم أوافق أوافق همغږی زه همغږی یم I agree I agree I agree in Pashto we say زه موافق یم یا زه همغږی یم زه موافق یم یا زه همغږی یم بل in Arabic we say أوافق أوافق okay بنزلثم 15 أنا لا أوافق أنا لا أوافق ذا موافق نيم ذا موافق يا همغږی نيم أنا لا أوافق English کې موږ وایو I disagree I disagree I disagree in Pashto we say ذا موافق نيم ذا موافق نيم بنزلثم in Arabic we say أنا لا أوافق أنا لا أوافق تمام 16 شپاړسم سأهتم به سأهتم به سأهتم به زه به یې سنبال کړم یا زه به یې ساتنه وکړم سأهتم به سأهتم به زه به یې سنبال کړم یا زه به یې ساتنه وکړم I in English I will handle it I will handle it in Arabic we say سأهتم به پښتو کې in Pashto we say زه به یې سنبال کړم زه به یې سنبال کړم okay 17 ولسم لا بأس لا بأس لا بأس سمه ده څه خبره نشته سمه ده لا بأس سمه ده لا بأس سمه ده in English کې وایو it's okay it's okay لا بأس سمه ده لا بأس سمه ده it's okay أتلثم حقا يستغرق وقتا حقا يستغرق وقتا دا رښتیا هم وخت نیسي یو کار ډیر کوي نو هغه وخت نیسي نو ته وایي حقا يستغرق وقتا دا خو وخت نیسي when sometime you're working something and a work take long time so you can say it really takes time it really takes time in Arabic you can say حقا يستغرق وقتا حقا يستغرق وقتا in Pashto we say دا رښتیا هم وخت نیسي دا رښتیا هم وخت نیسي okay نونسم 19 افعل ما بوسعك افعل ما بوسعك do your best do your best خپل ټوله هڅه وکړه خپل هڅه وکړه خپل ټوله هڅه وکړه افعل ما بوسعك do your best in Pashto خپل ټوله هڅه وکړه 20 كن حذرا كن حذرا پام کوه كن حذرا پام کوه انګلیش کې be careful be careful پام کوه in Pashto پام کوه in Arabic we say كن حذرا يلا بسم الله يوشتم ابتهج يا ابتهج 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 مع خوشحالة اوسي كن سعيدا ابتهج معناه كن سعيدا ابتهج خوشحالة اوسي انگلش کې دا اصلا انگلش جملې دي cheer up معناه خوشحالة اوسي ابتهج
ابتهج خوشحال اوسي cheer up cheer up دویم صباح الخير صباح الخير سهار مو بخير صباح الخير هیل نه ده صباح الخير سهار مو بخير انګلیش کې good morning good morning سهار بخير صباح الخير good morning بل مساء الخير مساء الخير ماښام مو بخير ماښام مو بخير انګلیش کې good evening good evening ماښام مو بخير عربي کې مساء الخير مساء الخير پښتو کې ماښام مو بخير ماښام مو بخير انګلیش کې good evening بل څلورشتم ليلة سعيدة ليلة سعيدة معنی خشبه ليلة سعيدة خشبه انګلیش کې good night good night ليلة سعيدة in پشتو خشبه عربي ليلة سعيدة ليلة سعيدة in پشتو خشبه خشبه good night پنځوشتم أراك في المرة القادمة أراك في المرة القادمة بل ذل بأجورو بل ذل بأجورو see you next time see you next time أراك في المرة القادمة پشتو کې بل ذل بأجورو بل ذل بأجورو in English see you next time see you next time in پشتو بل ذل بأجورو Arabic أراك في المرة القادمة بل تعال معي تعالي معي زما سر راشا تعال معي زما سر راشا come with me come with me come with me زما سر راشا زما سر راشا come with me Arabic تعال معي زما سر راشا بل أطفأ الأضواء أطفأ الأضواء معنى ثراغنا قل كلي يا قل كلا أطفأ الأوداء ثراغنا قل كلي كلي يا كلا مفرد جمع لپاره hit the lights انګلیش کې hit the lights hit the lights دا اصلا انګلیسي جملې دي مونږه ترجمه کړې عربي او پښتو ته hit the lights معنی څراغونه ګل کړي اطفأ الأضواء أطفأ الأضواء معنی څراغونه ګل کړي څراغونه ګل کړي hit the lights بل ماذا قلت تاسو وویل ماذا قلت تاسو وویل what did you say انګلیش کې what did you say what did you say عربي کې ماذا قلت معنی تاسو وویل بل هل تعرف ما أعني آیا ته پوهیږي چې زما مطلب څه دی آیا پوهیږي چې زما مطلب څه دی انګلیش do you know what I mean انا آیا پوهیږي چې زما مطلب څه دی عربي کې هل تعرف ما أعني yes آیا پوهیږي چې زما مطلب څه دی do you know what I mean عربي هل تعرف ما أعني آخري هل تحتاج شيئا آیا تاسو کوم شي ته اړتیا لرئ آیا کوم شي ته آیا ته تاسو نه ده آیا ته کوم شي ته اړتیا لرئ do you need anything ډیره مننه نو راځئ چې دا جملې دوباره ځان سره تکرار کړو let's repeat these sentences يلا نكرر هذه الجمل يوشتم أبتهج مع خوشحالة أوسي كن سعيدا أبتهج معنى كن سعيدا أبتهج خوشحالة أوسي إنجليش كده أصلا إنجليش جملة دي cheer up معنى خوشحالة أوسي أبتهج خوشحالة أوسي cheer up دم صباح الخير سهار مو بخير صباح الخير هیل نه ده صباح الخير سهار مو بخير انګلیش کې good morning سهار بخير صباح الخير good morning بل مساء الخير ماښام مو بخير انګلیش کې good evening ماښام مو بخير عربي کې مساء الخير پښتو کې ماښام مو بخير انګلیش کې good evening بل څلورشتم ليلة
ليلة سعيدة معنى خشبة. ليلة سعيدة خشبة. English के good night. good night. ليلة سعيدة in Pashto خشبة. عربي ليلة سعيدة. ليلة سعيدة in Pashto خشبة. خشبة. good night. بنذبشتم أراك في المرة القادمة. أراك في المرة القادمة. بلزل بأجورو. بلزل بأجورو. see you next time. see you next time. أراك في المرة القادمة بشتوكي بلزل بأجورو. بلزل بأجورو. in English see you next time. see you next time in Pashto بلزل بأجورو. Arabic أراك في المرة القادمة. بل تعال معي. تعالي معي. زما سر راشا. تعال معي زما سر راشا. come with me. come with me. come with me. زما سر راشا. زما سر راشا come with me. Arabic تعال معي. تعال معي زما سر راشا. بل أطفأ الأضواء. أطفأ الأضواء معنى ثراغنا قل كلي. يا قل كلا. أطفأ الأوداء ثراغنا قل كلي. كلي يا كلام مفرد جمع لفارة. hit the lights. English की hit the lights. hit the lights दफलन इंग्लिशी जुमली दी मंगा तर्जुमा कड़ी अरबी पख्तो था. hit the lights माना सिरागुना गुल कड़ी. अतफाइल अदवा. अतफाइल अदवा माना सिरागुना गुल कड़ी. सिरागुना गुल कड़ी. hit the lights. बल ماذا قلت. ماذا قلت تثويل. ماذا قلت تثويل. what did you say. English के what did you say. what did you say. Arabic के ماذا قلت. ماذا قلت معنى تثويل. تثويل. بل هل تعرف ما أعني. هل تعرف ما أعني. آیا ته پوهیږي چې زما مطلب څه دی. آیا پوهیږي چې زما مطلب څه دی. English do you know what I mean. do you know what I mean. أنا آیا پوهیږي چې زما مطلب څه دی. عربي کې هل تعرف ما أعني. هل تعرف ما أعني. yes. آیا پوهیږي چې زما مطلب څه دی. do you know what I mean. عربي هل تعرف ما أعني. آخري هل تحتاج شيئا. هل تحتاج شيئا. آیا تاسو کوم شي ته اړتیا لرئ. آیا کوم شي ته آیا ته تاسو نه ده. آیا ته کوم شي ته اړتیا لرئ. do you need anything. do you need anything. ډیره مننه. نو راځئ چې دا جملې دوباره ځان سره تکرار کړو. let's repeat these sentences. يلا نكرر هذه الجمل. يو ديرشم څلورمه برخه. يو ديرشم من السهل فهمه. من السهل فهمه. پښتو کې پوهیدل ور باندې اسانه دي. پوهیدل ور باندې اسانه دي. دا اصلا انګلیسي جملې دي ما ترجمه کړې. پوهیدل ور باندې اسانه دي. موږ وایو من السهل فهمه. من السهل فهمه. انګلیش کې وایو it's not rocket science. it's not rocket science. in پښتو we say پوهیدل ور باندې اسانه دي. عربي کې in Arabic من السهل فهمه. من السهل فهمه. يلا دویم. الرجاء يمكنك تكرار ذلك. الرجاء يمكنك تكرار ذلك. آیا کولای شي چې بیا یې تکرار کړئ. آیا کولای شي چې بیا یې تکرار کړئ. الرجاء يمكنك تكرار ذلك. انګلیش کې موږ وایو can you please repeat that. can you please repeat that. in Pashto we say this sentence can you please repeat that. in Pashto آیا کولای شي چې بیا یې تکرار کړئ. in Arabic we say الرجاء يمكنك تكرار ذلك. third one دریم. كيف أصل هناك. كيف أصل هناك. هلته څنګه ورسېږم. یعنی هلته څنګه تللی شم. په چی شي لاړ شم. کومه لاره ده. یو چا نه یو ادرس پوښتنه کوي. په عربي کې وایي كيف أصل إلى هناك. زه هلته څنګه ورسېږم. هلته څنګه ورسېږم. انګلیش کې موږ وایو how can I get there. how can I get there. how can I get there. in Pashto we say هلته څنګه ورسېږم. هلته څنګه ورسېږم. عربي كيف أصل هناك. كيف أصل هناك. ثالورم. بارك الله فيك.
بارک الله فیک، خدای دې خیر درکړي. موږ وایو الله دې برکتي کړه، خدای دې خیر درکړي. انګلیش کې موږ وایو God bless you. God bless you. God مو وایي الله bless you. انګریزان د خارجيان انګلیش کې وایي God bless you. الله bless you. خدای دې خیر درکړي یا خدای دې برکتي کړه، الله دې وبخه. بارک الله فیک. بارک الله فیک. پنځمه شیء سهل جدا. شیء سهل جدا، ډیر اسانه کار، ډیر اسانه کار دی. شیء سهل جدا، ډیر اسانه کار دی. انګلیش کې موږ وایو piece of cake. piece of cake. piece of cake ډیر اسانه کار دی. ان پښتو we say ډیر اسانه کار، ډیر اسانه کار. In Arabic we say شیء سهل جدا. شیء سهل جدا. بل لا يهم. لا يهم پښتو کې موږ وایو مهمه نه ده، مهمه نه ده. یو خبرې موږ کوو هغه وایي دا به داسې شي دا به داسې شي، بیا موږ وایو لا يهم مهمه نه ده. لا يهم مهمه نه ده. It doesn't matter. څه مشکل نه لري. انګلیش کې موږ وایو it doesn't matter. It doesn't matter. عربي کې in پښتو we say مهمه نه ده، مهمه نه ده، مهمه نه ده. In Arabic لا يهم. لا يهم. بل كيف كانت نهاية الأسبوع. كيف كانت نهاية الأسبوع. د اونۍ پای مو څنګه و. د اونۍ پای مو څنګه و. یعنی دا اصلا خارجي جملې دي. یعنی د رخصتي ورځې هفته یکشنبه هلته وي، دا ورځ اونۍ پای ویکند ورته وایي. دا دې څنګه تېره شوې دا رخصتي. How was your weekend. How was your د مث شوی. How was your weekend. د اونۍ پای مو څنګه و. كيف كانت نهاية الأسبوع. كيف كانت نهاية الأسبوع. د اونۍ پای مو څنګه و. بل كم ستبقى هناك. كم ستبقى هناك. څومره به هلته پاتې شي، یعنی څومره موده به هلته پاتې شي. زه مثال دم دیږي نه بل ولایت ته بل ملک ته ما ته بل څوک وایي كم ستبقى هناك. څو ورځې هلته پاتې کېږي، څو میاشتې، څومره موده. موږ وایو كم ستبقى هناك. څومره به هلته پاتې شي، څومره به هلته پاتې شي. انګلیش کې موږ وایو how long will you stay. How long will you stay. ان پښتو we say څومره به هلته پاتې شي، څومره به هلته پاتې شي. In Arabic كم ستبقى هناك. كم ستبقى هناك. بلا جمله عرفني بنفسك. عرفني بنفسك. خپل ځان راته معرفي کړه. عرفني بنفسك. خپل ځان راته معرفي کړه. آخر جملة أوقات سعيدة. أوقات سعيدة. أوقات سعيدة. ښه وخت. ښه وخت. انګلیش کې موږ وایو have a good time. have a good time. على پیلو څلورمه برخه ماذا عنك. ماذا عنك پښتو کې موږ وایو او ته وایه څنګه یې. او ته وایه چاته وایو څنګه یې، هغه وایي ښه یم، بیا درته وایي ته وایه که نه څه خبرې دي، څه حال دی، څنګه یې. ماذا عنك. انګلیش کې what about you. what about you دا اصلا انګلیسي جملې دي موږ ژباړلې دي عربي او پښتو ته. what about you. what about you. in Arabic ماذا عنك. ماذا عنك پښتو کې او ته وایه څنګه یې. دویم ما رأيك. ما رأيك پښتو کې ستاسو نظر. ستا نظر څنګه دی. ستا نظر ستاسو نه. ستا نظر څنګه دی مفرد دی. ستا نظر څنګه دی. ما رأيك. انګلیش کې موږ وایو what do you think. what do you think. what do you think. ما رأيك. in Arabic we say ما رأيك. in پښتو we say ستا نظر څنګه دی. ستا نظر څنګه دی یا ستا نظر څه ده. دریم كن هاديا. كن هاديا. آرام اوسه. آرام اوسه. كن هاديا. آرام اوسه. یو څوک تیز تیز خبرې کوي نو ورته وایي ورو خبرې کوه آرام اوسه. چې وایي كن هاديا غوسه وي نو ورته وایي كن هاديا آرام اوسه. انګلیش کې وایي be calm. be calm. ال silent ده ال نه ویل کېږي. be calm. be calm. آرام اوسه. in Arabic كن هاديا. كن هاديا. آرام اوسه. in پښتو وایي آرام اوسه. آرام اوسه. كن هاديا. څلورمه جمله اعتذر عن التأخير. اعتذر عن التأخير. د ناوخته کېدو څخه بخښنه غواړم. کله چې یو چیرته دی ناوخته شي نو هلته په عربي کې چې ورته وایي اعتذر عن التأخير. اعتذر عن التأخير یعنی زه بخښنه غواړم د ناوخته کېدو څخه. او انګلیش کې وایو I apologize for being late. I apologize
for being late. I apologize for being late. د ناوخته کېدو څخه بخښنه غواړم. اعتذر عن التأخير. پنځمه جمله كيف تسير الأمور. كيف تسير الأمور معنا کارونه څنګه روان دي. کارونه څنګه روان دي. حالات څنګه دي. څنګه روان دي. انګلیش کې موږ وایو how are things going. how are things. how are things going. كيف تسير الأمور. كيف تسير الأمور پښتو کې موږ وایو کارونه څنګه روان دي. کارونه څنګه روان دي. بل ماذا تريد. ماذا تريد څه غواړي. ماذا تريد یو څوک یو شی راسي درته یو خبره کوي ته ورته څه غواړي. څه خبره ده. څه غواړي. عربیک کې ماذا تريد. ماذا تريد. انګلیش کې موږ وایو what do you want. what do you want څه غواړي. ماذا تريد what do you want څه غواړي. بل لا أصدق ذلك. لا أصدق ذلك باور مې نه کېږي. یو ښه خبر واوري یا بد خبري نو چې باور دې نه راځي بیا وایي ته پښتو کې موږ وایو باور مې نه کېږي. نو عربیک کې وایو لا أصدق ذلك. لا أصدق ذلك. او انګلیش کې وایي I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. In Arabic we say لا أصدق ذلك. لا أصدق ذلك. عربیک کې موږ وایو پښتو کې in پښتو we say باور مې نه کېږي. بله جمله لقد فهمت. لقد فهمت پوشوم. لقد فهمت پوشوم. I got it. I got it. لقد فهمت I got it پوشوم. I got it پوشوم. لقد فهمت. نهه جمله هذا رائع. هذا رائع. هذا رائع دا په زړه پورې ده. هذا رائع دا په زړه پورې ده. انګلیش کې موږ وایو that's fantastic. that's fantastic. fantastic. that's fantastic. هذا رائع. هذا رائع دا په زړه پورې ده. دا په زړه پورې ده. اخري احب ذلك زما خوښیږي. احب ذلك زما هغه خوښیږي. I like that. I like that. احب ذلك زما هغه خوښیږي. زما